تازه او بیړنی خبر ولادیمیر پوتین وایي امریکا د افغانستان کنګل شوې شتمني ازاده کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیځ بانکونو غوښتنه کړې چې د بشري اړتیاو په خاطر د افغانستان کنګل شوې پانګونه ازاده کړي. په نیکو هیله مو هرکلی کوم دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یې ویډیو را سره تر پای وګورئ. زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ولادیمیر پوتین امریکا د افغانستان کنګل شوې شتمني ازاده کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیځو بانکونو غوښتنه کړې ده چې د بشري اړتیاو په خاطر د افغانستان کنګل شوې پانګونه ازاده کړي. نوموړي چې په روسیه کې د پانګونې یو فورم ته خبرې کولې وویل له افغانانو سره د مرستې لپاره اړینه ده چې لږ تر لږه په لویدیځو بانکونو کې په ځانګړې توګه امریکا کې افغانستان کنګل شوې شتمني ازاده کړل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې افغان طالبانو په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره کتلي دي او طالبان وایي په دې ناسته کې د امریکا غوښتي چې په سملاسي توګه د افغانستان بانک کنګل شوې شتمني ازاده کړي. یاد دې وي چې د افغان دولت شاوخوا 10 میلیارډ ډالر شتمني دا مهال د امریکا حکومت لخوا کنګل شوې او طالبان ورته لاسرسی نه لري. ښاغلي پوتین ویلي دي دا اړینه ده چې شتمني له کنګله وایستل شي ترڅو خلکو ته د بنسټیزو ستونزو د هواري فرصت ورکړل شي. د روغتیايي تجهیزاتو پیرودلو درمل د ماشومانو ملاتړ لپاره وکارول شي. دا شونې ده دا پیسې په د وسلو پر اخیستلو نه لګول کیږي. طالبان وسلو ته اړتیا نه لري. طالبان د میلیارډونو ډالرو په ارزښت وسلې لري چې هلته پرتې دي. څو ورځې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي و چې پر افغانستان د هغه اقتصادي بندیزونه سملاسي ختم کړل شي چې په دې هیواد کې د روغتیا، خوړو رسولو او نورو بنسټیزو خدمتونو مخه نیولې ده.